ټولو ملګرو محترمینو ته سلامونه احترامات. الہ العالمین مو د صحت په جامو کې ولره. محترمو سامعینو، ستاسو په علم کې ده چې هر کال زمونږ په مرکزي الجامعه دارالاحناف پېښور کې د یو عظیم الشانه محفل پاک انعقاد کیږي. نو څه کال بیا هم د تیرو کلونو په شانته یو ځل بیا د یو عظیم الشانه محفل او مجلس انعقاد شوی دی چې دا محفل د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک په یاد کې دی، یعنی محفل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک دی. او دې محفل پاک ته به انشاءالله ډیر قدرمن جید معزز مشایخ به ورته راځي، بهترین او من جمله د هغه مشایخونه شیخ القرآن والحدیث مفتی اعظم KPK، شیخ الحدیث علامه مولانا صاحبزاده مفتی گوهر صاحب، دغه شان شیخ القرآن والحدیث فضیلت الشیخ علامه عبدالرحیم فضلی صاحب، او زموږ ډیر محترم ډیر مکرم د ډیر عزت لایق حضرت علامه مولانا شیخ القرآن والحدیث مناظر اسلام، زمونږ د نابغه صاحب تلمیذ رشید سید السادات سید ایاز علی شاه باچا سے مبارک چې مونږ سره اوس هم تشریف فرما د دې بالته هم تشریف اوري کوي. او دغه شان زموږ ډیر محترم ورور شیخ القرآن والحدیث مفتی عبدالله رحمانی صاحب او د پېښور د دې چم گاون علاقې مشهور نعتخوانان به انشاءالله تشریف اوري کوي. او خصوصا زمونږ د استانیه عالیه سیفیه د استانی شریف نه به انشاءالله زمونږ ډیر عزتمن قدرمن صاحبزادگان مبارکان تشریف اوري کوي. نو تاسو ټولو سامعینو ناظرینو ته زمونږ د زړه د طرف نه او د صمیم القلب نه ډیر په مینه او اخلاص سره تاسو ته دعوت دی چې تاسې زمونږ د محفل پاک ته راشئ او په خپل راتلو باندې زمونږ محفل ته ښایست ورکئ. وخت او د تاریخ پوره خیال وساتئ. د دې میاشتې 19 تاریخ یعنی د جمعې ورځ راځي او د ماښام نه ماخوستن پورې د لنګر انتظام دی او ماخوستن نه پس به انشاءالله محفل پاک شروع کیږي. 19 تاریخ یعنی 19 ستمبر به روز جمعه د هفتې شپه.